د طالبانو 9 کسیز پلاوی چین ته تللی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم وایي د دوی دفتر د مشر عبدالغني برادر په مشرۍ یو 9 کسیز پلاوی چین ته تللی او هلته له چینایي چارواکو سره د افغان سولې او د افغانستان اوسني وضعیت په اړه بحث او خبرې کړي دي. نعیم زیاته کړه پلاوي چینایي چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي او دغه راز چین ژمنه کړې چې افغانانو سره به همکارۍ لا پراخې کړي، لاسوهنې به نه کوي، ستونزې به نه رامنځته کوي او د سولې راوستو په برخه کې به همکارۍ ته دوام ورکوي. یاد دې وي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشرتابه څو ځله د سیمې هیوادونو ته سفرونه کړي دي، خو افغان حکومت بیا ویلي چې د سیمې او د نړۍ هیوادونه دغې ډلې ته په نسبي مشروعیت ورکولو سره د دوی جنګیالیو په دې وروستیو کې په عام وژنه لاس پورې کړی دی. عام باور دا دی چې پاکستان له چین سره ښې اړیکې لري او له همدې کبله پاکستان غواړي طالبان د چین په لاس ورکړي ترڅو راتلونکي ته په افغانستان کې پانګونې وکړي. چین ته داسې مهال د طالبانو پلاوی سفر کړی چې تر دې وړاندې د پاکستان بهرنی چارو وزیر هم چین ته تللی و. په افغانستان کې روان جګړیز حالت ته په کتو شنونکي په دې باور دي چې د چین سره طالبانو اړیکې طالبان ته نور نړیوال باور هم ورکوي، ځکه په وینا یې چین یو پرمختللی هیواد دی او له بل هر زورور هیواد ته پر طالبانو سیالي کولی شي. خو له بلې خوا عام ولس د سولې له چپ حالته مایوسه دی او له ښکېلې خوا غواړي چې عام وژنه بس کړي او ژر تر ژره اوربند وکړي.